د جمعې مونځ لپاره معتکف لپاره دا ده چې کوم ځای کې جمعې مونځ کېږي هلته خو به اعتکاف والا کښېني خپل جمعې مونځ شروع نه هغه ناست اعتکاف ته بس هغه ته ثواب میلاویږي او ورسره د هغه جمعې مونځ بیان هم اورېدی شي او هر څه کولی شي. لیکن کم کس چې بار جماعت کې ناست دی مثال طور پر کته خلا کې ناست دی هغې نه کته ناست دی باره جماعت کې ناست دی نو هغو کوم کسان چې اعتکاف ته ناست دي یا پورې جماعت ته هغې کې ناست دي هغو دلته مونځ ته راځي نو هغو به داسې طریقې سره راځي چې اخري دلته راورسي سنتو کې هم مونځ ودرېږي مونږ 35-40 باندې مونځ ته ودرېږو نو لہذا دې هلته نه 25 منټه باندې روان شي 15 منټه کې بلته راورسي 15 منټه کې به سنتو کې باقي چې کوم دی بیا ټایم پوره شوي نو دی به جمعې کې شامل شي. کم خلق داسې دی چې هلته کې د جمعې مونځ هغو باندې فرض نه دی لکه بره پټانګی ده کس شو زمونږ کواڼی شله دا پیزې شلې چمګې شو دې خلقو باندې جمعې مونځ فرض نه دی نو دا ځکه چې کس اعتکاف ته ناست دی هغه به د جمعې مونځ ته نه راځي هغه د جمعې مونځ ته راووته راغی نو د هغې اعتکاف هغه ماتېږي. ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نور هم ډېر خبرې دي کې ښودلې دي مریض عیادت له به نه ځي جنازې له به نه ځي